د افغانستان لنډ تاریخ. نهمه برخه: یونان او باختري خپلواک سلطنت. هغه وخت چې سکندر باختر ونیو، نو پارسي ارتا بازیوس یې په خپل ژوند د دې ځای حکمران وټاکه. دی تر لنډې مودې وروسته مړ شو او د ده ځای امینتاس د نیکولاوس زوی ونیو. د اریانان په قول د سکندر تر مړینې وروسته کبرسي ستاسانور د باختر او سغد حکمران و، او کله چې سلیوکوس په هند کې د چندراګوپتا سره روغه وکړه په 302 قبل میلاد کې، د باختر حکمران هم دته د اطاعت غاړه کښېښووه. او هغه وخت چې سلیوکوس بابل ته ستون شو، باختر تر 50 کالو پورې د ده د کهول تر لاس لاندې پاته شو، چې په باختر او بخارا کې ډیر سکې کشف شوي دي، او هم ده د باختر ځایي خلک په خپل لښکر کې اخیستي وو. د سیلودوکي کورنۍ د دریم پاچا په وختو کې چې دوهم انتیوکوس نومېده، د شاوخوا حکمرانانو هغه وخت چې دی د مصر په جګړه اخته و، د ده له اطاعت ته سر وغړاوه، او له هغې جملې څخه د باختر خلکو د هغو یونانیانو سره لاس یو کوي چې په دې هیواد کې د باختري آدابو او فرهنګ سره اشنا شوي ول، او د خپلواکۍ اعلان یې وکړ. دا وخت په باختر کې دیودوتس حکمران و، او د 255 قبل میلاد په شاوخوا کې د ازادي غوښتونکو باختریانو په ملاتړ په باختر کې د خپلواکي پاچاهۍ اعلان وکړ، او د ده د پاچاهۍ حدود تر سغد او مروه او د هندوکش د غره تر لمنو پورې رسېدی. او څنګه چې د باختریان د نورو له تسلط څخه ژغورلي او داخلي آزاد حکومت یې جوړ کړی و، نو ځکه دته منجي لقب ورکړل شو. د دیودوتس یوه سکه سته چې پر یوې خوا یې د دوهم انتیوکوس څېره او پر بل مخ یې د ده د کهول د ساتندوی رابونو زیوس د دوو وزو سره لیدل کېږي. او له دې څخه څرګندېږي چې د باختر د خپلواکۍ تر اعلان د مخه د انتیوکوس سلیوکو په نامه د سپینو زرو سکه خپره کړې، او بیا تر خپلواکۍ وروسته یې د باختري په دارالظرف کې خپله سکه د پاچا په حیث پر سرو زرو باندې وهلې ده. او دا د سرو زرو سکه چې په پاریس کې ده، پر یوه مخ یې د دیودوت څېره او پر بل مخ یې د جوپتر د اسمان ټکي، تالندې او برېښنا د رومي ربولنو لڅ لغړ شکل دی، چې په پښو کې یوه ګوربته یا عقاب هم کښل شوې، او د سکې پر څنډ بازیلیوزیودوس لیکل شوی دی، یعنی دیودوتس پاچا. د لومړي دیودوتس له کهالت څخه یوازې یو زوی چې دوهم دیودوتس نومېده، د پلار تر مړینې وروسته د 250 تر 230 قبل میلاد په شاوخوا کې په باختر کې حکومت کړی دی، چې د شامي سلوکیانانو د اقتدار پر خلافت د پارت دولت سره ښه روابط او هماهنګي درلوده. او څنګه چې د پارت دولت مؤسس ارساس هم د باختر له خلکو څخه و، نو دوهم دیودوتس د ده سره د دوستۍ تړون او ښه روابط درلوده، او د ده د پاچاهۍ په وخت کې د هریرود ناوه او د هرات ښار هم د باختر په قلمرو کې شامل شو، او سغدیانې ته هم له باختر حکمران استول کېده. د لومړي دیودوتس د کهول پاچاهۍ ډېره نه وه پایده، او د دوهم دیودوتس یو امیر چې ایوتیموس نومېده او د سغدیانې حکمران و یاغي شو، او د باختر پاچا یې وواژه، او دی په خپله د باختر خپلواک پاچا شو د 220 قبل میلاد په شاوخوا کې. د باختري ایوتیدیموس په وخت کې د شام یوناني پاچا دریم انتیوکوس د لمر لوېدو لخوا د پارت په دولت یرغل وکړ، او پارتي پاچا تیریداد یې مغلوب کړ، او د 208 قبل میلاد په شاوخوا کې د باختر خواته مخه وکړه. د دې خوا ایوتیدیموس د 10,000 باختري سپرو سره د اریوس یا هریرود پر غاړه د انتیوکوس سره ونښت، او ځکه چې د مقاومت توان یې نه درلود، بیرته باختر ته راغی، او د باختر په پایتخت زریاسب کې تر 2 کالو پورې کلابند شو. د دې ښار موقعیت
د مروه او اندخوی ترمنځ ګڼل شوی دی. په دې موده کې دریم انتیوکوس درنګیانه او اراکوزیا هم ونیول. څنګه چې زریاتسیپ ونه نیولی سو او دواړې خواوې سړې سوې وې، نو هغه وخت چې د باختر شهزاده دیمیتروس د روغې د خبرو لپاره دته راغی، د خپله لور ورکړه او تر روغې وروسته د کابل او اراکوزیا له لارې د لمر لویدیځو خواته د خپل سلطنت د قلمرو لوري ته وخوځېد په 205 قبل میلاد کې. ایوتودیموس تر هغه وروسته د هېواد د ادارې په یووالي او توحید کې زیار ویست او د کابل د ناوې حکمران سو. پاګزیتوس یې د ځان تابع کړ او د شمال خواته تر پامیر ها خواته او تر چینی ترکستانه او ختیځ پورې پر مخ ولاړ او لمر لویدو ته یې مرور او هرات او توس ونیو او خپل زوی انتیماکوس یې د هغو سیمو حکمران وټاکه او د جنوب لخوا تر اراکوزیا او د رنګیانه پورې یعنی د اریانا ټوله خاوره د ده د پاچاهۍ د قلمرو برخه سو. او بل زوی یې دیمیتروس د دې ولایت حکمران و چې دې ټول ارض هېواد د یوناني جغرافیونو په اصطلاح زر ښاره درلوده او په دې عصر کې د باختري یونانیانو د دولت فرهنګي او تجارتي روابط د هند او غربي چین سره ټینګ ول. او ایوتودیموس لومړی پاچا دی چې د په عصر کې باختري هنرمندانو او صنعتکارانو د دې ځای هنر او صنعت هند ته سوغات یووړ. او د راولینسن په قول له خروشتهي یوې کتیبې څخه څرګندیږي چې یوناني باختري هنرمندان په دې عصر کې هند ته تللي او د هند په هنري اثارو کې خپله هنري اغیزه پرېښې ده. د باختري ایوتودیموس د پاچاهۍ دوره له 220 څخه تر 190 قبل میلاد پورې ګڼل شوې ده چې د ده تر مړینې وروسته د ده زوی ډیمیتریوس پاچا سو او دی د هند په خاوره کې د تکسیلا تر نیولو وروسته د ګجرات تر کوڅو او کتیاوار او موریا تر پایتخت فتنه پورې پر مخ ولاړی چې دا پرمختګ د ده د لوی جنرالانو اپلودوتوس او مانندر د زیار نتیجه وه او مینانندر د کابل په اوپیان کې زیږېدلی و او اولادو یې د 100 قبل میلاد تر شاوخوا پورې په هند کې پاچاهي کوله. ډیمیتروس د 115 قبل میلاد په شاوخوا کې د هند څخه باختر ته راوګرځېد او خپل دریم زوی پانیتالون یې د اراکوزي او سیستان حکمران وټاکه او بل دوهم زوی یې د باختر حکمران. هغه وخت چې پانتیلون د اراکوزي حکمران مړ سو، ځای یې د ده څلورم ورور اګاتوکلیس ونیو. ډیمیتروس او د ده پر ځای ناستو حکمرانانو په خپل قلمرو کې ډېرې سکې ووهلې او همدې پاچا د اراکوزي دیمتارس یا کلات او ایوتیدمیا یا سیالیکوټ او د سین د دیمیاتریس یا پټیاله او تاوفبینا د سین په لتا کې ښارونه ودان کړه چې دوهم ښار د ده د پلار په نامه او څلورم ښار یې د مور په نامه نومول شوی دی. څنګه چې دیمیتروس د خپل ژوند په پای کې د خپلو لښکرو سره په هند کې مشغول پاتې سو، نو ځکه په 181 قبل میلاد کال د باختر له یونانیانو څخه یو سړی چې ایوکراتیتس نومېده په باختر کې پورته سو او د پاچاهۍ اعلان یې وکړ او سکه یې ووهله چې په هغه کې ځان بازیو میګالیوس یعنې لوی پاچا یا هندي مهاراجا وباله او چې میتروس د خپل تاج او تخت د بیرته نیولو لپاره زیار ویست، ځان یې ونه نیو او مړ سو. ایوکراتیتس په باختر کې د یوناني پاچاهانو د درېیمې سلسلې بنسټ کېښود او تر 186 قبل میلاد پورې د آریانا د ختیځې سیمې د حکمران مانیندر سره وجنګېد، څو چې د آریانا ټوله خاوره ونیوله. خو د لمر لویدیځې خوا څخه د پارت پاچا د ده د هېواد غربي ایالتونه ونیوله او هغه اختلاف چې د ډیمیتروس او ایوکراتیتس د کورنۍ ترمنځ پیدا شوی و د باختر سلطنت کمزوری کړ او د 115 قبل میلاد په شاوخوا کې د هغه سلطنت مرکز د هندوکوش له شمال څخه کاپیسا ته رانقل کړل شو او هیلیوکلیس د ایوکراتیت زوی چې د 140 قبل میلاد په شاوخوا کې پاچا شوی و د باختر وروستی یوناني پاچا ګڼل کیږي.
چې د هندوکش د شمال د سیمو تر پرېښولو وروسته یې خپله پاچاهي د کندهارا د ولایت تر پایه یعنې تر ټکسیلا او جیلم پورې غځولې وه. تر هلیوکلیس وروسته 10 تنو نورو د ده پر ځای ناستو حکمرانانو په کابل او ګندهاره او پنجاب کې حکمراني کړې ده چې د 30 قبل میلاد په شاوخوا کې د کابل له وروستنیو یوناني پاچاهانو څخه انتیالکیداس، امینتاس، ارمایوس زیات شهرت لري او د باختر د یوناني پاچاهانو د سقوط علت د ساکا او سیتی قبیلو منځته راتلل دي چې دا پاچاهي د قبل میلاد د لومړۍ پیړۍ په لومړۍ نیمایي کې پای ته ورسوله او په دې ترتیب د دوی واکمني تر 2500 کالو وروسته ختمه شوه او په دې موده کې د دیودوس له وخته د 100 قبل میلاد تر شاوخوا پورې د دوی 14 پاچاهانو او 1 ملکې په افغانستان او هند کې حکمراني کړې ده او یوناني فرهنګ او هنر په آریانا او هند کې خپور کړی دی چې په دې موده کې د ارباب انواو پرستنه او یوناني صنعت او افکار او فلسفه او ژبه او رسم الخط او نور فرهنګي مظاهر د آریانا په ټوله خاوره کې د محلي او بودایي فرهنګي عناصرو سره ګډ شوه او د یوناني باختري او ګریک بودیک خاص فرهنګ منځته راغی چې د اسلام تر راتلو پورې اغیزه درلوده. د دانیل چولم برژا په افغانستان کې د لرغونپېژندنې فرانسوي مشر په قول د هیلسم نفوس په افغانستان کې تر 9مې پیړۍ پورې دوام درلود چې اثرونه یې په 2 ډوله کېدای شي. لومړی د هنر له لارې او دوهم د رسم خط له لارې. د اسلام تر راتلو دمخه په 9مه پیړۍ کې د دې هېواد هنر لا د ګریک بودیک د مشهور هنر یوه وروستنۍ څانګه وه خو د رسم الخط په باب کې باید وویل سي هغه وخت چې د چین نامتو زایر هیوتسنیک په 613 قبل میلاد کې یعنی په عربو کې د اسلام د رمل خطو پر وخت د باختر تیریدی دلته د الفبا 25 توري ول چې 24 توري بېشکه یوناني توري ول او یو د شین غږ چې په پخوانی درې کې وو او په یوناني کې نو ورزیات کړی وو او هغه د فی اکس توري یعنی د شین جمع خې مجموعه توري مساوي کیږي په شین دی. هغه دوه یوناني کتیبې چې په 1958 او 1930 میلادي کلو کې په کندهار کې کشف شوي دي د اشوکا هغه اخلاقی موضوعي دي چې په ټول هند کې په هندي ژبو کیندل شوي دي. خو د دې کتیبو اهمیت په دې کې دی چې د ارغنداو په ناوه کې ارامي ژبه او رسم الخط اشوکا تر وختو د 250 قبل میلاد شاوخوا پورې ثابتوي او لکه چې یوناني پېژندونکي پوهان وایي د دوه کتیبو یوناني متنونه د یوناني ادب ممتازې ټوټې دي او د ژبې د جوړښت له مخې د یوناني فلسفانو او خطیبانو لکه افلاطون او ارسطو د ژبې ساری ګڼل کیږي او وینو چې د قبل میلاد د 3مې پیړۍ په کندهار کې د تفکر او لیکنې ژبه هم هغه ژبه ده چې په اتن یا د ملیت په ښار کې رواج و او حتی د کتیبو د کیندنې ډول هم د یوناني کلتور یووالی ښیي او څرګندیږي چې دا ځای د یوه یوناني مورخ په قول د میسي عصر په شروع کې د یونانیانو ټاټوبی و. سربیره پر دې چې تر 1911 میلادي کال وروسته فرانسوي لرغونپېژندونکو د یوه یوناني ښار ای خانم په کنډوالو کې د همدې یوناني باختري مدنیت ډېر اثار موندلي دي او دا ښار د افغانستان او شوروي اتحاد پر ویش د افغانستان د خاورې په هغه برخه کې پروت دی چې هلته د امو او کوکچي سیندونو سره ګډېږي. د لوستونکي نظر څنګه چې دا کتاب ډېر مخکې لیکل شوی دی تقریبا نیمه پیړۍ مخکې یا 15 لسیزې مخکې ځکه علامه حبیبي د ای خانم ښار د افغانستان او د شوروي اتحاد ترمنځ یا پر پوله یې بللی دی خو په اوس وختو کې د ای خانم موقعیت د افغانستان د یوه شمالي هیواد تاجکستان سره دی چې تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د شوروي اتحاد له ماتې خوړلو څخه وروسته چې افغان مجاهدینو ماته ورکړله هغه هیوادونه رامنځته شوله ځکه اوس دغه ښار د شوروي اتحاد پر ځای د درو هیوادونو سره
پر برابر موقعیت باندې پروت دی. له هغو هېوادو څخه یو ترکمنستان دی، بل ازبکستان او بل هم تاجکستان. د لوستونکي د نظر پای چې دا کنډوالې د دواړو سیندو پر غاړه پر دوو ټاکلو برخو ویشل سوي دي. یوې خواته یوه لوړه غونډۍ ده چې د جنوب له پلوه د کوکچي پر سیند حاکمه ده، او د دې 20 مترۍ غونډۍ بلې خواته د امو سیند بهیږي. او هم د دې غونډۍ پر سر لوی استحکامات سته چې د دې ښار بالاحصار دی، او یو حصار یې د برج او خندق سره د لیندۍ په شکل درلود، او د ښار په منځ کې د شمالي دروازې څخه جنوبي دروازې خواته 1600 متره واټن ایستل سوی و چې کوڅې یې هم لیدل کېږي. په دې لرغوني ښار کې د مدنیت نښې موندلې دي چې هغه باید د ګریکو باختري خاص مدنیت په نامه یاد کړل شي، چې د مرکزي اسیا د صحرانشینو د یرغل په سبب له منځه تللی دی. خو کنډوالې د لوړ معمارۍ طرز راښيي چې په پخو خښتو او ډبرینو ستنو د مرکزي لوی ماڼۍ ودانۍ جوړې سوي دي، او دا ماڼۍ یو اوږد غولی لري، او هم په ماڼۍ کې د شنې، ژړې، سرې او تورې رنګ امیزې نقشې سته. او هغه خښتې چې په دې ماڼۍ کې کار سوي دي هره ځله 45 سانتۍ او پنډواله یې له 12 څخه تر 15 سانتۍ پورې دی. او د دې ښار اوبه د ویالې له لارې د کوڅو لوړو برخو او حتی بالاحصار ته رسېدلې چې د کوکچي د سیند له 20 کیلومترو واټن څخه رابهېدلې. او دې ښار 3 برخې درلودلې چې یوه برخه بالاحصار، بله برخه تر حصار راکښته، او دریمه برخه ارګ دی. په غربي جنوبي برخو کې د خلکو د اوسېدو ځای او د ورزش ودانۍ او مجسمه لاسته راغلې ده چې د کشف سوي کتیبې له مخې هغه یوه یوناني تربیاکوس نومي هرمس او هرکل وقف کړې وه. بلې لیکنه چې د دې ښار د خلکو د فکر او فلسفې ښکارندویي کېدای شي هغه د یوه یوناني کیناس د قبر د اوږده صندوق کتیبه ده چې کلا ارګ د پردایوس زوی په خانم کې پر هغه صندوق کینلې او پر هغه قبر یې ایښې ده، او مفهوم یې داسې دی: په کوچنیوالي کې ښه روزنه واخله، په زلمیتوب کې خپلې غوښتنې یا خواهشات اداره کړه، په پاخه سن کې سمکاره اوسه، په زوړوالي ښه ناصح سه، او د ژوندون په وروستیو ورځو کې پوه سه چې څنګه بې افسوسه مړ سې. او دا قیامت بها وجیزه د هغه وخت د خلکو د فکر او اخلاقو ښه ښکارندویه ده. د 9مې برخې پای.